تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته بهتره معلومه ده چې نن ورځ د موږ هیواد او د موږ هیوادوال د درو سترو وحشي بریدونو سره مخ وو. د موږ تاسو هیوادوال په درو ځایونو کې په بېرحمانه ډول ووژل شول، هغوی په شهادت ورسول شول. نو دغه درې واړه بریدونه چې دي دا د دې بریدونو په اړه خبرې کوو او اوریدونکو ته وضاحت ورکوو. لومړی برید چې دا هغه د کابل ولایت په دشت برچي کې شوی ده، په ایم اس اف روغتون باندې شوی ده. او دویم برید هغه د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو شوی ده. دریم برید د بلخ ولایت کې په عامو خلکو په کروندګرو شوی ده چې په هغې کې هم 26 بېګناه افغانان په شهادت رسول شوي. د کابل اداره هڅه کوي چې د مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او کاڼی وار کړي، لاسونه شاته ونیسي، چې دا د دوی دغه 19 کاله د دوی همدا عادت پاتې شوی ده. او په دغه استخباراتي لوبو، په دې استخباراتي او مبهمو او پیچلو بریدونو سره دوی کوشش کړی ده چې مجاهدین بدنام کړي، د مجاهدینو د ولس په منځ کې فاصله ایجاد کړي، واټن رامنځته کړي. د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ کې چې کوم جنازې په مراسمو برید شوی ده، په هغې کې هم د موږ تاسې بېګناه افغانان عام هیوادوال وژل شوي دي. همداسې د کابل کې چې د ایم اس اف په نوم چې کوم روغتون ده، دا په دې روغتون باندې تیر کال تقریبا 2 کاله مخکې که تاسو ته یاد شي امریکایانو برید کړی و. امریکایانو برید وکوه او د ایم اس اف په نوم دغه روغتون چې دا د بې پولې ډاکټرانو لخوا تمویلیږي. په دې روغتون باندې 2 کاله مخکې امریکایانو برید وکړو، بمبار یې وکړو. اول ته یې ډاکټران د روغتون چې څومره عمله وه هغه یې ووژله، په شهادت یې ورسول. او په دې روغتون کې چې څومره زخمیان وو یا مریضان وو هغه یې هم په شهادت ورسول. دا دی اوس بیا هم هغه خلکو چې هغه د امریکایانو او د کابل ادارې لخوا تمویلیږي هغوی بیا هم په دې روغتون په کابل کې برید وکولو. دغه داعش ته همدا داعشیان دي چې د کابل ادارې د ملي امنیت په میلمستونونو کې پراته دي، معزز میلمانه دي. د هغې ځای نه دوی هلته پراته دي، میشت دي، او د هغې ځای نه دوی قماندو ده. هغې ځای نه دوی د هېواد په مختلفو ځایونو کې تجهیزیږي او مختلفو سیمو ته دوی ته تشکیلونه ورکول کېږي چې هلته په عام افغانانو بریدونه وکوي. د کابل برید هم دوی کړی ده، لکه څنګه چې دوی پړه واخیسته، همداسې د ننګرهار برید دوی کړی ده. داسې نور هم د دې نه مخکې هم داسې پیچلي معمایي بریدونه دوی په کابل کې کړي دي. تر اوسه پورې هم په ټول افغانستان کې د خلکو داسې کوم برید نه دی کړی چې هغه برید یا د کابل ادارې په کوم نظامي ارګان شوی وي یا په امریکایانو شوی وي. تر اوسه پورې هم د داعش په راپیدا کېدو 15 کاله په راپیدا کېدو کې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې دوی په داسې ځای کې برید نه دی کړی چې هلته یا امریکایانو ته یا د کابل ادارې نظامیانو ته زیان اوښتی وي. ځکه د همدې خلکو لخوا دوی تمویلیږي او داسې پیچلي معمایي بریدونه کوي. تیر کال به تاسو ته یاد وي، تیر کال نه 2 کاله مخکې به تاسو ته یاد وي، په کابل کې د میلاد النبي په غونډه برید وشو. د میلاد النبي په غونډه برید وشو او د دې غونډې دپاره سیکورټي کامرې، امنیتي کامرې هم لګول شوي وي چې د برید نه لږه موده وروسته د کابل ادارې د ملي امنیت چارواکي راغلل، هغه سیکورټي کامرې، هغه امنیتي کامرې یې ویوړې. تر اوسه پورې هم معلومه نه شوه چې هغه د سیکورټي کامرو هغه نتایج د ولس سره شریک شي، هغه ویډیو د ولس سره شریکه شي. دا بریدګر څنګه راوستل شول د برید ځای ته؟ چا راوستل؟ چا راوړل د برید ځای ته؟ ولې د کابل په زړه کې دا خلک بریدونه کوي؟ په داسې حال کې چې همدا خلک د کابل ادارې د ملي امنیت په میلمستونونو کې اوسېږي، په نمایشي او په جعلي عملیاتو کې یو کس اعلان وکوي چې دا فلاني ځای کې عملیات وکول موږ ونیو، په داسې حال کې چې هغه کس دته پناه راوړی وي. دا اوس فلحال په افغانستان کې د داعش سرکرده مشران د کابل ادارې سره په میلمستونونو کې دي. په شمال کې چې د دوی څومره د داعش مشران او مفتي حکمت او مفتي نعمت او دغه خلک په ننګرهار کې، په کونړ کې، په لغمان کې، په دا څومره ساحاتو کې چې د داعش مشران او دا ټول اوس د کابل ادارې د ملي امنیت په میلمستونونو کې دي. ولې دوی ولس ته سپیناوی نشي ورکولی؟ هغه 1400 کسان
د داعش جنګیالي دوی څه کړل چې دوی ته پناه وروړه؟ هغه په تیارو کې په الوتکو کې چې د جنگ د ساحو نه راخلاص کړل، هغه داعشیان دوی څه کړل؟ هغه چیرته دي؟ هغه قومندانان هغه خلک چیرته دي چې دا ملت یې وژلی ده؟ همداسې د بلخ ولایت، په بلخ ولایت کې برید شوی ده. په بلخ ولایت کې هم د موږ تاسې په عامو بې ګناه افغانانو برید شوی ده. او تر ټولو عجبه دا ده چې د برید پړه هم د کابل ادارې نظامیانو دفاع وزارت اخیستې ده او وایي چې برید دوی کړی ده، خو په برید کې طالبان وژلي دي. بیا کله چې نن د وژل شویو خلکو جنازې د بلخ ولایت مرکز ته راوړل شوې، بیا بله نادره هم تاسې واورئ چې کله بلخ ولایت مرکز ته د دوی جنازې راوړل شوې، د قول اردو ویاند حنیف رضایی وایي په خپلو خبرو کې چې طالبانو خلک اړ کړي دي چې دغه جنازې د بلخ ولایت ته راوړي. طالبانو خلک اړ کړي دي. دا څومره احمقانه استدلال ده، څومره جاهلانه استدلال ده. که دا خلک طالبانو اړ کړي وي، خو دا مړي خو شته که نه؟ دا مړي راڅرګند کړئ، رسنیو ته یې وښیئ چې دا پلانی طالب قومندان ده، دا پلانی طالب ده، دا پلانی طالب ده. هلته ولس تا ته چیغې وایي چې بې ګناه خلک دي وژلي دي، کروندګر بزګر دي وژلي دي، او ته وایي چې طالبان دي. هغه یې مړی راوړي درته بازار ته، مړی درته اچولی ده چې راشه، خو دغه د مړی په دې مړی ما ته ثابت که، په دې مړي ثابته که چې دا طالب ده، او ته ورته وایي چې دا خلک طالبانو اړ کړي چې د بلخ ولایت ته دا مړي ویسي. د دوی د احمقانه استدلال وګوره. بله قاري صاحب محترم، یوه یادونه باید وشي چې شټسر شړونګا بابا نن هغه متزلزله بې جرأته د تنخوا وږیو سرتیرو ته د عملیات امر کړی. له دې نه داسې ښکاري چې د کابل مزدوره بېواکه اداره د جنګ په ادامې کې خپل ژوند لټوي او خپل تجارت او بزنس ته په همدې رقم ادامه ورکوي. کنې داسې عملیاتو ته د امر اجازت په څه معنا چې د تا سرتیري پرون په لغمان کې هغسې غاښ ماتونکی جواب ورکړلی شو چې دوی راغلي و تر څو د طالبانو په ساحه کې یا د ملکي خلکو په منطقو کې امنیتي پوستې واچي. امنیتي پوستې په څه معنا؟ د غلا دپاره، د خلکو د زورونو دپاره. کنې امنیت ته د کابل نه چې ساتلی، بیا لرو پرتو سیمو ته دغه اعلان ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ اورې قاري صاحب؟ او بالکل مبین صاحب، 13 ورځ د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ کې چې کوم برید دی د کابل ادارې په نظامیانو شوی ده، هغه برید یو دفاعي برید و. دغه خلک هلته تللي وو، په هغه سیمه کې پوستې او قرارګاوې جوړولې، غوښتلې چې هغه د امارت او د طالبانو ساحه د خپل کنټرول لاندې راولي چې په دوی باندې شوی ده. او د برید په پایله کې د دوی لسګونه سرتیري وژل شوي دي او لسګونه یې ژوندي نیول شوي دي او لسګونه یې تر اوسه پورې ورک دي. دا د دوی دپاره یو سبق او درس و چې کله هم که د کابل ادارې نظامیان د تعرض او د حملې کولو اراده ولري، نو دوی ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړل شي. یو وضاحت د اورېدونکو ته زه بیا یو وضاحت ورکول غواړم چې د په کابل کې چې کوم برید شوی ده یا په ننګرهار کې کوم برید شوی ده، دا برید اسلامي امارت په کلکه غندلی ده. دا د اسلامي امارت مجاهدینو پورې اړه نه لري. اسلامي امارت مجاهدین اړتیا نه لري چې په روغتونونو برید وکوي. اسلامي امارت په تیرو 19 کلونو کې ثابته کړې ده الحمدلله چې په کابل کې کوم برید کړی ده، هغه یې د دشمن زړه ته درد رسولی ده او په داسې نقطه یې برید کړی ده چې واشنګټن یې پرې لړزولی ده او د کابل ادارې دغه وحشي اداره یې پرې لړزولې ده. همداسې په ننګرهار کې چې کوم برید په عام ولسي خلکو شوی ده، دا په اسلامي امارت پورې اړه نه لري. دا د داعش بریدونه دي، دا د هغه خلکو بریدونه دي. د دې تر شا په خپله د کابل ادارې استخبارات ولاړ دي، په خپله د کابل ادارې ملي امنیت ده چې دا بریدونه ترسره کوي او د دې بریدونو نه هدف د دوی دا ده چې په دې هېواد کې ګډوډي رامنځته شي او د دوی سره وربند وشي، د دوی د مړژوان دی حالت لږه بقا پیدا کړي، دوی د مرګ په حالت کې دي، د دوی ژوند نور پای ته رسیدونکی ده. دوی د همدې لپاره داسې معمایي بریدونه رامنځته کوي چې نړیواله ټولنه متوجه شي، نړیوال متوجه شي، د نړۍ هیوادونه وهڅوي، ویې پاروي چې وربند رامنځته شي.
په داسې حال کې چې دوی د اسلامي امارت هیڅ غوښتنه تر اوسه پورې نه ده منلې. د دوی یوازینی هدف هغه په قدرت او په واک کې پاتې کېدل دي. تاسې وګورئ نن چې کله بریدونه د کابل کې برید شوی دی، په ننګرهار کې برید شوی ده، داعش پړه اخلي. ولې د برید نه سمدستي وروسته د CIA جاسوس امرالله صالح او د کابل ادارې ټامیان او فلبرایټان راځي په خپلو ټویټرونو لیکي چې دا برید طالبانو کړی ده. دوی شرم نه لري. که دوی د شرم په نوم څه پېژندی، هغه ستا د ملي امنیت په میلمستونونو کې چې دا خلک ناست دي، ته ولې شرم نه لري؟ ولې ته د ملت نه حیا نه کوې؟ تا ته د ملت نه هم حیا نه درځي. هغه مفتي نعمت الله، مفتي حکمت چې تا په کابل کې کېنولي دي، هغه 1400 جنګیالي چې تا د ننګرهار او د کونړ او د لغمان نه راخلاص کړل، هغه دې څه کړل؟ هغه دې چېرته کېنولي دي؟ هغه د شمال نه په لسګونو سلګونو داعشي جنګیالي چې تا راخلاص کړل، هغه دې څه کړل؟ هغه دې چېرته ساتلي دي؟ ولې دې ساتلي دي؟ هغه دې د همدې هدف دپاره ساتلي دي چې کله په یو ځای کې معمایي برید پې وکوي، پیچلی برید وکوي، کله په بل ځای کې معمایي پیچلی برید وکوي، کله بل ځای کې، او د برید نه سمدستي وروسته بیا د برید پړم په طالب اړوي، د برید پړم بیا په مجاهدینو اړوي. ولس او خلکو تاسې پیژندلی یې، ستاسې څېره یې پیژندلې ده چې تاسې د قدرت د بقا دپاره له هېڅ وقاحت سر نه غړوئ، له هېڅ شرم سر نه غړوئ، د دې ټول ولس د وژلو هم سر نه غړوئ. تاسې د قدرت د بقا دپاره که دا ټول ملت وژل کېږي هم تاسې دې ته تیار یئ، او دا تاسې ته تفاوت نه درکوي چې د چا په لاس وژل کېږي. که تاسې په خپله وژنئ او که د تاسې د خپلو مېلمنو په لاس یې وژنئ، کله یې د امریکایانو په لاس وژنئ، کله یې د داعشي مېلمنو په لاس وژنئ چې تاسې په خپلو مېلمستونونو کې کېنولي دي، او کله یوه ولایت ته تشکیل ورکوئ، کله بل ولایت ته تشکیل ورکوئ، کله یوه ځای ته یې لېږئ، کله یې بل ځای ته لېږئ. په داسې حال کې د اسلامي امارت د همدې داعش بنیاد له کونړ، ننګرهار، لغمان، جوزجان، زابل او د ټولو ولایتونو نه د دوی بنیاد او بیخ اسلامي امارت وکیخ، د دوی بنیاد یې وکیخ. یوازې همدا خلک دي چې تاسې اوس را جمع کړل او په کابل ښار کې د کابل ادارې په ملي امنیت میلمستونونو کې همدا خلک میشت کړي دي. اول ته تاسې هغوی ساتئ او د همدې دپاره یې ساتئ چې تاسې په دوی باندې دا ډول پیچلي بریدونه ترسره کوئ.